د یوناما مشران له امیر خان متقي او عباس ستانکزي سره د ښځو پر کار او زده کړو غږېدلي. سلام، وخت مو پخیر. پوره جزئیات هم دلته وګورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما وایي د دغه دفتر مشر او مرستیال د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له سرپرست امیر خان متقي او مرستیال عباس ستانکزي سره کتلي دي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلي چې میرمن روزا د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره د ښځو پر کار او زده کړو خبرې کړې دي. روزا په دې کتنه کې د بهرنیو چارو سرپرست ته ویلي چې نور د افغانستان د ښځو او نجونو پر وړاندې خپلې سختدریځۍ ته د پای ټکی کیږدي. یوناما په وینا چې د دغه دفتر مشري امیر خان متقي ته دا هم ویلي چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز به په افغانستان کې بېثباتۍ او غربت په بېساري توګه پراخه کړي. یوناما همداراز په یو بل ټویټ کې ویلي چې د دغه دفتر مرستیال مارک سپوتزل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي سره لیدلي دي. د یوناما په وینا چې دواړو لوري ټولو لپاره د زده کړو پر اسانتیاو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د اسلامي امارت د لوړو زده کړو پوهنې او اقتصاد وزارت د ښځو پر زده کړو او غیر دولتي مؤسسو کې د دوی کارونه ځنډولي دي. د اسلامي امارت دا پریکړې له پراخ کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې دي.